معزز حاضرینو، الله جل جلاله دې منګ او تاسو ته دغه عظیمه فریضه چې عبارت دی د جمعې مانځه څخه د ادا کولو توفیق راکړي. معززو حاضرینو، په دې جمعه کې زمونږ او ستاسو موضوع ده د دروغو متعلق چې دروغ ویل حرام دي، گناه کبیره ده او په دروغ باندې الله جل جلاله او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خفه کیږي. دروغ په ټولنه کې فساد جوړوي. کله چې یو انسان کور کې دروغ ووایي، د ده په کورنۍ کې چې څومره ماشومان دي، کشران دي، هغوی په دروغو باندې اموخته کیږي. آینده کې بیا ورته دروغ ګناه نه معلومیږي. او حال دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دروغ ګناه کبیره ده. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولا تقف ما لیس لک به علم. اے انسانا اغو خبرو پسې مه لګېږه، قیل او قال پسې مه لګېږه چې تا ته ورباندې علم نه وي. فلانی دا ویلی فلانی دا ویلی، ستا ورباندې یقین نشته، اعتماد پې نشته، تا لیدلی نه دی، اسی اوازې ګډی، دا ګناه لري. نو الله فرمایي چې کوم څیز کې ستا یقین نه په سترګو د نه یې لیدلی هغه شیانو پسې مه لګېږه. په دې کې ګناه شته، فایده پکې نشته، نه دنیوي نه اخروي. او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرامو سره ناستو. صحابه کرامو ته وایي چې تاسو ته زه ګناه کبیره ونه ښیم؟ صحابه کرام ورته وایي چې ویې ښایه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی چې اوله گناه کبیره الله جل جلاله ذات سره څوک شریکول. الله دې موږ تاسې وساتي. الله جل جلاله سره څوک شریکول دا لویه ګناه ده. ان الشرک لظلم عظیم. الله فرمایي چې دا شرک الله سره دا ډیره لویه ګناه ده. په دې ارتباط هم ډیر احتیاط کوئ چې خدای ناخواسته الله جل جلاله په ذات کې تاسو څوک دا شریک کوي. دا ډیر باریکات دي. په معمولی خبره باندې انسان د جهنم لایق ګرځيږي. دویم د مور او پلار نافرمانه. څوک چې د مور او پلار نافرمانی کوي دا لویه ګناه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې دا ګناهونه شمارل تکیه کړې وه. تکیه کړې وه او چې د دروغو خبره راغله نبی علیہ السلام کې ناسته. الا وقول الزور، خبردار شئ
د دروغ خبره دا ګناه کبیره ده. نو نبی علیہ السلام مبارک تاکیدن کېناسته ګورئ احتیاط کوئ چې دروغ ونه وایئ، دا ګورئ ګناه کبیره ده. په یو قول کې راځي د دروغ شاهدي دا ګناه کبیره ده، د دروغ گواهی. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټول د دروغ نه وساتي. ګورئ دروغ او غیبت خلکو ته معمولی څیز ښکاري، او حال دا دی چې اکثر خلک مسلمانان چې په قبر کې نیول کیږي د دروغ او د غیبت د وجې. ځکه هر سړی وایي ټوکې مې کولې، ټوکې لانسئ. دروغ په ټوکو کې هم دروغ دی، ګناه ده، او رښتیا دا ګناه ده. اکثر وخت کې چاته ټلیفون نشي چیرته دی په جلال آباد کې وایي خیوې ته رسېدلی یم، دا ګناه کبیره ده. حتی چې خپلو ماشومانو سره به دروغ نه وایي، واړه واړه ماشومان چې تا ته دا شی راوړم بیا نه راوړې، دا دروغ دی. امام بخاری رحمه الله خبر شو چې فلان کیږي کې یو محدث دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ورسره شته. دی ورغه ډیر مزل وکړ چې دا حدیث ورنږدې کړي. چې ورنږدې شو وی کتل چې هغه محدث چې دی چاته ور روان دی، هغه چې دی نو ګډې پسې لګېدلی دی، هغه ایسارولی نشي. خو دې محدث د علمه داسې نیولې دې ګډې ته چې دی نو آواز کوي چې هغه وغولیږي چې زما په لمنه کې پاڼې دي او واښه دي، هغه راایسار شي. امام بخاري ورته زیرو چې دی څه کوي، لمنه یې نیولې ده، ګډه یې ونیوله. چې ګډه یې ونیوله لمنه یې خوشې کړه، پکې څه نه و. امام بخاري ویلي چې دینه زه حدیث نه زده کوم، د الله جل جلاله مخلوق چارپای سره دوکه وکړه، دروغ یې ورته وویلې. کیدای شي په حدیث کې کم او زیاتې وکړي او زم تباه شم او خلک هم تباه شي. بېرته لاړ. هغه محدث ورته آواز کوي چې څنګه راغلی او څنګه لاړې، جریان یې ورته وویلې، وایي تاسو نه حدیث نه زده کوم. امام بخاري به چې کله کوم حدیث په بخاري شریف کې لیکه 2 رکعاته مونځ به یې وکړه، غسل به یې وکړه، مخ په قبلې به څملاست. امام الانبیا به په خوب ورغی. امام بخاري به ورته ویلي چې دا حدیث ولیکم، امام الانبیا ته به ویلي، هغوی به ورته ویلي چې ولیکه، بیا به یې لیکه. تقوا او پرهیزګاري ځان ته خوند لري، حرام او دروغ او فساد دام ځان ته خوند لري. که کم انسان د تقوا او د پرهیزګارۍ خوند را لاندې که د شپې نبی علیه السلام په خوب کې ولید، جمعه کې 3 ځلې یا 2 ځلې، یا الله جل جلاله په خوب کې ولید، یا قرآن عظیم شان تلاوت په خوب کې ولید، هغه به هیڅ کلم ګناه ته خوشحالیږي نه چې الله راته په غصه، مخلوق راته په غصه، ملائکه راته په غصه، پیغمبر راته په غصه، ولې زه ګناه کوم. خبره دروغ کې ده، دروغ ګناه کبیره ده. ورونو عام او خاص اوس دروغ وایي. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی، دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نہ روایت دے، فرمائی ریختیا ویل دا انسان برابری ہدایت طرف تا، او ہدایت چې د انسان برابری جنت طرف تا. ډیر کړ دی انسان ریختیا وای دا الله جل جلاله په دربار کې دا
صادق لیکل کیږي. فرمای دروغ ویل انسان برابرئی فسق تا، فجور تا، بدکاری تا، او بدکاری چې د انسان برابرئی جهنم تا. ډیر کرت یو انسان دروغ وای الله جل جلاله په دربار کې د کذاب لیکل شي، دروغجن لیکل شي چې دا سړی دروغجن دی. عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی چې امام الانبیاء فرمایي سلور خویونه دي، سلور خصلت دي، دا چې په کوم مسلمان کې پیدا شول دا خالص منافق دی. او که په چا کې یو خوی پیدا شو په دې سلورو کې، هغه کې مشابهت یو برخه د منافقت ده. اول چې کله د سر امانت کی دی په امانت کې خیانت کوي، دا د منافق علامه ده. امانت ورته ورکا دی کې خیانت کوي. دویم چې کله خبرې کوي دروغ وایي، اذا حدث کذب، چې کله د خبرې کوي نو دروغ وایي، دا د منافق علامه ده. دا منګ او تاسو بیلو چې په ټوکو کې مې دروغ ویلو، ګب مې لګاو، داسې چټي دي ملایکې لیکي هلته چې دروغ یې ویلې، ستا په دفتر کې لیکي. دین خو څه ټوکې نه دي. او دریم چې کله وعده وکړي چا سره چې سبا به دا کار کیږي، وعده خلافي کوي، مخالفت د وعدې نه کوي، دا علامه د منافق دی. څلورم اذا خاصم فجر، چې کله چا سره جنگ شي بیا کنځلې کوي، مور د چا یادوي، د چا پلار یادوي، د چا خور یادوي په وخت د جنگ کې، دا علامه د منافق ده. ابو داود شریف یو باب لګولی دی، باب سباب المسلم فسوق، باب دی په بیان د دې کې چې مسلمان ته کنځلې کول دا فسق دی، بدکاری ده. نو کنځلې کول مسلمان ته دا بدکاری ده. خبره بلې خواته ځي. امام الانبیاء فرمایي لا تسب الدیک، تاسو چرک ته کنځلې مه کوئ. قربان شم د پیغمبر نه، تاسو وایي چرک ته کنځلې مه کوئ. مسلمان را پاسیږي مسلمان ته کنځلې کوي، مسلمان را پاسیږي خپل ښځې ته کنځلې کوي، مسلمان را پاسیږي خپل مور ته کنځلې کوي، خپل پلار ته کنځلې کوي، نور غلام پرېږده. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې چرک ته ګوره کنځلې مه کوئ، ځکه دی تا مانځه ته پاسوي. نو دروغ ویل دا ګناه کبیره ده. د منافقانو د علامه و چې دروغ به ویلي. څلورم اوږد حدیث دی، ښه د بخاري شریف اوږد حدیث دی، د سمورا بن جندب رضی الله تعالی عنہ مبارک څخه روایت دی. وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخه متوجه شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به موږ نه پوښتنه کوله چې تاسو کې چا خوب لیدلی؟ په خوب کې هم دروغ ویل ډېره لویه ګناه ده، ښه بیا هم دروغ دی. حدیث شریف کې راځي امام الانبیاء فرمایي چې چا خوب نه لیدلی او په دروغو باندې خوب وایي، ورځ د قیامت کې به الله جل جلاله دغه انسان ته وایي دو د اوربشو دانې به ورته ورکي او الله به ورته وایي چې دوی په مابین کې غوټه واچوه. نه شي اچولی، چېرته اچولی شي؟ لګیا به یې چې غوټې واچوم، غوټه به نه شي اچولی. په خوب کې دروغ ویل عظیمه ګناه ده. وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به روزانه موږ ته ویلي چا خوب لیدلی دی، دا خوب زیری دی، ښه پیغمبري ختمه شوې ده، مبشرات دا خوبونه پاتې دي. دا هر چا خوب رښتیا کیږي
که مسلمان وي که کافر وي که دروغجن وي که رښتیازن وي خوب رښتیا کېږي دروغ کېږي د یوسف علیه السلام په زمانه کې هغه کافر خوب لیدلی و خوب رښتیا شو نبی علیه السلام مبارک به روزانه فرمایل چې خوب چا لیدلی وایي چا به چې خوب لیدلی و ورته بیان به یې کړ یو ورځ وایي نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې نن شپه ما خوب لیدلی دی ما زما خوب ته تاسې متوجه شئ ما خوب لیدلی دی بیګا زه وده وم په خوب کې 2 کسان راته راغلل ما ته یې ویلي چې پاسېږه زه یې پاسولم زه چې ځو ورسره روان شوم یو سړي باندې راغلو یو سړي باندې په دې خوب کې چې هغه سړی ستونی ستاغ پروت دی داسې په ځمکه باندې پروت دی او سر ته یو بل سړی ناست دی تیږه را اخلي او دا سړی په سر باندې وهي دا سر یې چخوڼی کېږي او دا تیږه داسې تولیږي اخوا دغه سړی بیا ځي دا وهونکی هغه تیږه بیا اخلي چې بیا را واپس کېږي د دغه سړي چې پروت دی سر یې بیرته روغ شوی بیا یې وهي همداسې د معاملې جریان درلوده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ما د 2 کسان نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دی چې په دې لوی عذاب کې اخته دی وایي راته یې ویلي چې مخکې ځه مخکې ځه وایي چې مخکې لاړو یو بل سړی مې ولیده چې هغه ستونی ستاغ پروت دی آسمان ته مخ دی یو بل سړی دی هغه سره د اوسپنې کونډه ده د یو طرف کې ورته اچي تر 60 پورې شکوي په دې پوزه کې ورته اچي 60 پورې شکوي په دې سترګه کې ورته اچي تر 60 پورې شکوي دې نه چې فارغ شي دې بل طرف ته راځي هلته دا کونډې اچوي تر 60 پورې شکوي چې بیا واپس کیږي دغه سړی چې بیرته اولنی طرف وشکوي نو هغه بیرته روغ شوی دا معامله جاری و نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې ما پوښتنه وکړه چې زما ملګرو دا څوک دی دا چې پروت دی د ده څه عملو وی راته ویل چې انطلق مخکې ځه مخکې اوس پوښتنه مه کوه مخکې ځه نور عجایب وګوره وی چې مخکې لاړو ومې کته چې تنور غوندې دی تنور غوندې اور پکې بلیږي سر یې تنګ دی لاندې پراخ دی د اور آواز جګیږي او په دې تناره کې د انسانانو آوازونه دي چغې دي چې ورنږدې شوم ومې کتل چې په دې کې لوس لنډغر نارینه او ښځینه پکې پراته دي لاندې طرف نه اور راځي لمبه دا خلک داسې پورته کي د لمبې سره چې کله دې ته قریب شي چې باندې وځي دا اور بیرته مړ شي دا خلک لاندې بیرته پرېوځي پوښتنه مې وکړه چې دا کم خلک دي وی راته ویل چې انطلق مخکې ځه مخکې اوس پوښتنه مه کوه مخکې ځه وی چې مخکې لاړو یو سړی مې ولیده چې یو نهر دی د وینو په دې وینو کې لامبي او یو سړی دی د نهر غاړې ته ناست دی او دومره تیږي خواته کوټه کړي دي
تیږې ورسره پراته دي څوک چې لامبي په وینو کې لامبو وهي بیا راځي دې سړي ته خوله وازوي تا خوله ورته وازه کي خپله او هغه سړی ورته یو تیږه په خوله کې ورکي بیرته لاړ شي لامبي بیا راځي دغه سړی ورته خوله کې تیږه اچوي بیا ځي لامبي په یو روایت کې داسې راځي چې دا سړی په وینو کې لامبي کله چې وغواړي چې د نهر نه باندې وځم دا سړی چې په غاړه کې ناست دی دا ورپسې تیږه خوشي کې تاپ ویوري بیرته لاندې ویالې ته خطا شي وای ما پوښتنه وکړه چې دا کوم انسان دی کومه ګناه یې کړې ده چې دومره قوي عذاب کې ګیر دی وای ما ته ویلي چې انطلق مخکې ځه مخکې پوښتنه مه کوه خوب دی وای چې مخکې لاړو ومې کته چې یو سړی دی ډېر کریه المنظر دی دا شکل ډېر خطرناک دی وای چې تا په ژوند کې بد شکله انسان لیدلی وي اقسې سړی دی وای او لګیا دی اور ګرموي او د اور نه چاپېره تاویږي وای ما پوښتنه وکړه چې وملګرو دا څوک دی وای راته وی چې انطلق مخکې ځه مخکې وای چې مخکې لاړو ګورم چې یو ښایسته سړی دی الله ورته ډېره ښځواني ورکړې ده او ډېر اوچت دی او چاپېره چې دی واړه ماشومان دي او باغچه کې دی ډېره ښایسته باغچه ده پکې انوارات دي نورانیت دی پکې وای ما پوښتنه وکړه چې دا څوک دی وراته وی چې مخکې ځه مخکې وای چې مخکې لاړو یوه ونه وه ډېره جګه ونه وه وای ما په ژوند کې داسې جګه ونه نه وه لیدلې په ویښه امام الانبیا فرمایي وای دې ملګرو راته ویلي چې دې ونې ته وخیجه وای چې ونې ته وختلم یو خار و هلته په ونه کې دروازه مو بیرته کړه خار ته ننوتو اوم کتل چې دلته یو تعمیر او بنګله ده یوه خښته یې د سرو زرو ده او بله یې د سپینو زرو ده څه خلک دي یو طرف ډېر ښایسته دی او دا یو طرف یې تک تور دی څه کسان راځي دا کسان بیایي هلته یو نهر دی هلته یې لمبوي چې د لمبا نه فارغ شي دوی دا ټول مخ تک سپین ګرځېدلی او دا جنت ته داخلوي تعمیر ته داخلوي وای بیا دې ملایکو راته ویلي چې بره وګوره همدې ونه کې وای چې بره مې وکتل هلته په شان د وریځې یو تعمیر و ډېر ښایسته و ما ته دې ملګرو وویلې چې دا ستا تعمیر دی دا ستا ځای دی وای ما ورته ویلې په خوب کې که ستاسو اجازه وي به زه به ور داخل شم وای هغوی راته ویل چې نه ستا تر اوسه وخت شته چې کله مړ شي بیا به ورځي وای ما دې دواړو ملګرو ته وویلې چې نن خو ما ډېر عجایب ولیدل ما په مطلب باندې پوهېږئ که نه دا ماجرا چې تیر شو دا څوک و وای دې دواړو ملګرو راته ویلې چې موږ دواړه ملایکې یو اول سړی چې دی ولیده چې په ځمکه باندې پروت و او دویم سړی راته او په تیږه باندې وهه دا سر به ورته چخپیت که دا سړی چې و دا هغه انسان و چې په دنیا کې قرآن عظیم الشان په یاد کړی و او بیرته یې هیر کړی دی
قرآن عظیم الشان په یادو یاد کړو بیرته هیر کړی او دویم دی به د فرض مانځه نه اوده کېده د فرض مانځه وخت به چې راغی دی به اوده شو دویم سړی چې په ځمکه پروت او یو سړی به راته د ده دا اوښکی دا به یې ورته وشکول تر سټه پورې پوزه به یې تر سټه پورې سترګې تر سټه پورې به یې وشکول دا دروغجنو دا څوک دروغجنو په دنیا کې به دروغ ویلي ما درته ویل اکثرو خلکو دروغ عادت ګرځېدلی دی دا یې جزا ده ښه دا اوښکی دا به ورته کشی شکی تر سټه پورې سګمې به ورته تر سټه پورې سترګې تر سټه پورې ورته شکی او دا عذاب به جاری په ده باندې څوک چې دروغ وایي ښه خیوې ته رسېدلی دی وایي کامه کې یم موبایل کې وایي دا دروغ دی یو کار یې نه کړی ما کړی دی دا دروغ دی دا یې جزا ده ښه اکثر ډریوران وایي دروغ وایي عام دی خو لیکن ډریوران دا کار زیات کوي یو ځای ته به رسېدلي بل ځای ښایي دا ګناه کبیره ده ښه ګناه کبیره ده دا بغیر د توبې نه معاف کیږي په نیک اعمالو په خیراتونو او په منځونو دا نه معاف کیږي په حج باندې نه معاف کیږي په زکات باندې نه معاف کیږي په روژو باندې نه معاف کیږي توبه باندې په پوزه باندې کشکا خدایا بد مې کړي تر اوسه پورې دې نه وروسته به دروغ نه وایم په دې باندې معاف کیږي ښه وخت کم دی څلورم کس हमें कुछ नफर पाओगी मैं छोटे ना मेहमान थे वशी खातरे हमें ई जोली भी गिरे अदा के शौकी दे कुछ को मक्का वशी खातरे मैं को मैं खैरात कहे मन हमें ईद नफर रोटी लगा चंदा कुछ वादा कि मैं वशी खातरे को मैं खैरात कहे मन नॉर्मा तो मुतवजे से वक्त कम पा दे دا دریم هغه تنور چې و په دې کې چې خلک لنډغر پراته و او په اور کې سوځېدل دا زنکبازان دي چې په دنیا کې به یې زنا کوله ښه اکثر خلک چې زنا وکړي خوشحاله وي وایي زما مزې دي د خدای په قهر کا کړي خبیثه خبرې د ځان نه الله جل جلاله فرمایي چې چا زنا وکړه واده کړو دا په دنیا کې سنگسار کوي او په آخرت کې ځای جهنم دی ته ځان نه خبر نه خوشاله هغه د میلې غوایان نه غاړه کې ورته ګلانه ما چې په میلې کې خرڅېږي هغه خوشاله وي واخم مخې ته خطا کړی خبر نه چې اوس مې قصاب لالی دا خلک هم زناور دي چې څوک په ګناه باندې خوشحالي یا فخر کوي ښه پنځم هغه سړی چې هغه په نهر کې لمبلې د وینو په ویاله کې د وینو په ویاله کې لمبل او بل سړی غاړې ته ناست و هغه به ورته خوله کې تیږه ورکوله دا سودخور و سودخور دا د خدای دښمن دی پرځي کې دا موجود دی الله دې موږ او تاسو د سود د بوی نه وساتي ډېر خطرناک مرض دی دا سود الله دې موږ او تاسو ټول بچي بچي تي وساتي الله دې څوک سودخور زموږ او تاسو خپلوان کوي نه چې موږ هم ځان سره ککړ نه کړي په من مرض کې الله جل جلاله د جنگ اعلان سودخور سره کړی ښه قرآن عظیم الشان کی الله جل جلاله د جنگ اعلان برای راست سودخور سره کړی وای زما جنگ د تیار شه او یو څوک چې د الله تعالی نیکانو سره دښمني کوي د دوه کسانو سره الله تعالی د جنگ اعلان کړی او هغه ابل کس چې و چې شکل ډېر خطرناک او اور چاپیره تاویده اور یې ګرمولو دا وایي د جهنم مشر مالک ملائکه ده دا هم داسې خطرناکه ده اور ګرمۍ د جهنم د هر چیز لپاره عامر وي د جهنم عامر چې د مالک نومیږي هغه ښایسته انسان چې و مختصر به یې وایم
هغه ابراهیم علیه السلام او چاپیره ماشومان دا هغه ماشومان دي چې په ماشومتوب کې وفات شوي دي دا په جنت کې دي او بل هغه تعمیر چې و هغه ستا ځای و او هغه انسانان چې یو طرف ته مخ سپینو او بل طرف ته تورو دا هغه انسانان دي چې په دنیا کې نیک عمل هم کړی دی بد عمل هم کړی دی دواړه برابر دي الله په جهنم کې سوځي څه اندازې پورې چې د الله خوښه وه بیا یې په نهر کې لمبوي دا مخ به یې صفا شو جنت ته به یې داخل شي ګناهګاران چې الله په جهنم کې سوځي دا دې لپاره چې هغه زنګ دې پاک شي زنګ کافران چې دي هغوی زنګ نه پاکېږي ځکه هغوی کلمه نه ده ویلې هغوی ته جزا الله ورکي مسلمان چې جهنم ته ځي الله د دې هغه ګناهونه پاکوي په اور کې سوځي چې دا ګند من ته پاک شي او پاک سړی بیا جنت ته داخل شي الله جل جلاله دې موږ تاسې ټولو ته د دروغو نه د صبر توفیق راکړي په خوب کې هم دروغ ویل خوب د نه لیدلې دروغ دی په ټوکو کې دروغ ویل دا دروغ دی قصدن دروغ ویل دا دروغ دی دا ګناه کبیره ده الله جل جلاله دې موږ تاسې ټولو ته صبر نصیب کړي یو چا ملک نواب خان د خپلې کډې د ایصال ثواب په خاطر باندې 40,000 روپۍ په مدرسې کې ورکړي دي الله جل جلاله دې ورته صدقه جاریه وګرځوي یو چا خوب راته ویل هغه مخکې جمعه کې مدرسه کې پیسې ورکړې وي زوی وفات شو د هغه په خاطر وایي مور یې خوب ولیده چې هغه زما زوی چې دی ناست دی او داسې تحفې ډېرې تحفې ایښي دي او دې طرف ته چې دی یو لویه تحفه ده چې ټولو نه زیاته ده وای ما ورته ویل هغه مور یې قصه کوي چې دا چې دي دومره شیان ایښي دي وای دا چې تاسو خیراتونه کړي که نه هغه ما ته رسېدلي دي او دا لویه تحفه چې معلومیږي دا چې تاسو اوس مدرسه کې ورکړه هغه پیسې د هغه دي نو هغه صدقه جاریه ده د هغه ثواب یو په دوه رسیږي هر انسان باید چې کور کې څوک وفات شي باید چې هغه د مدرسې برخه کم از کم 100,000 روپۍ چې موږ تاسو مدرسې سره کومک وکړو زموږ د تعمیر کار هم مخکې ځي هم د استادانو هغه د معاشاتو هغه سیستم هم برابرېږي نو هم هغه مړو ته ثواب ښه رسیږي چې هغه مړي به هم خوشحالي په قبرونو کې ځکه دا صدقه جاریه ده الله جل جلاله دې چا چې مدرسې سره اول نه تر آخره پورې لږ یا زیات کومک کړی مالي و ځاني الله تعالی دې ورته دنیا او آخرت کې پکار کړي